ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د مورچل سریال اداکار ډاکټر د ژوند په اړه معلومات درکو. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. که ویډیو مو خوښه شه نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو چې د پوره او اصلي نوم بورا کراکول دی. په 1988 کال کې د ترکیې په انکره کې پیدا شوی چې په 2022 کال کې عمر 43 کاله دی. په د مورچل سریال کې د کار کولو وروسته دی ډیر مشهور شو. دی د ترکیې په انکره کې پیدا شوی او هملته یې لومړی او ثانوي زده کړې کړي او په 2014 کال کې د انکرې په پوهنتون کې د اداکارۍ په بخش کې استاد هم شو. دی په 2015 کال کې د لومړی ځل لپاره فلمي نړۍ ته راغی. په د مورچل سریال کې د دا کردار د خلکو لخوا ډیر وستایل شو. ملګرو بورا کراکول په ټولو 13 سریالونو کې کار کړی چې د دې ټولو سریالونو څخه 9 سریالونه کامیابه او نور پاتې 4 سریالونه ناکامه شوي، خو دی بیا په د مورچل او تشکیلات سریالونو کې زیات وستایل شو. ملګرو د سترګو او ویښتانو رنګ تور دی، د خوښې کارونه پخلی او اکټینګ کول دي او د خوښې اداکاري خپله د مورچل سریال اداکار میت کلیک یعنی سردار دی. او که شخصي ژوند ته راشو نو په 2011 کال کې د بورنوم په نوم ښځې سره واده کړی او یوه لور هم ترې لري. او اوس به راشو د آیت ته. ملګرو څنګه چې مخکې وویل د په 14 سریالونو کې کار کړی، خو د دې سریالونو د هر یوې برخې جوړولو لپاره یې 10,000 ترکي لیرې اخیستې چې اوس یې ټوله سرمایه 9 لکه ډالر ده. او ورسره تاسو دی په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا د انسټاګرام اکاونټ دی. او ورسره دا د ځینو سریالونو انځورونه او دا د 2022 کال نوي انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور وایئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.